ووري ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مبارکی اہل باطل وی کلاچ دی خلیفہ وقت شلو وی دا نبی علیہ السلام دا بچو سر بغض شروع مونگو لعنت اللہ علی الکاذبین دروغ موائے سرداری کونین میں چکل دنیا نلار ابو بکر صدیق دا حیا غرد ہے ابو بکر صدیق بانی دا حیا ختم دا سرداری کونین کوٹی نہ باہر راگ ابو بکر صدیق لاندلی دلو جاڑی عثمانی زنورین راگ علی مرتضی راگ ورطوی تاخو منبر باندی منگلا تسلی را کولا تاخو منبر باندی منگتا دا صبر خبری کولے اس ولی جاڑے ورطوی دو خبری میں جڑائی اے اوریدن کو زماد بیان ووری داد ابو بکر صدیق قول دے مستدرک را نقل کرے دے دا احادیث لوی کتاب دے مبارک کتاب دے آغا کتاب کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک میں ہوئی دو خبری میں جڑے سو خبری میں جڑی جواب راکے سو خبری دو خبری میں جڑی اے ابو بکر صدیقہ اے دا نبی خلیلہ اگر دو خبری کمی ہوئی دی وی زماخ کو لے پیغمبر بچی دی جماعت نرا اوتلو زبے شاعت را روانو ما سبر را روانو شاعت برات لما ما بدروازہ دا فاطمی کی سورہ لی دلو چھے دا فاطمی پا دروازہ کی سوک ولار علی پا دروازہ کی سوک ولار دی میں بار ویلچ دا علی پا دروازہ کی سوک ولار دی چھ رحمت للعالمین خپل کور پر خودلو خپل دروازہ پر خودلا ما بد حیات وجن لان دلی دلو ما بویلز زما خیل دادی چھ آقا مبارک میں علی سیب کر لارلو ما با اولی دل دروازہ با فوراں کولوشا ما با دا سرداری کونین دا تبسم کلمات کل وقت رات للو دا دو کون سردار باواز کولو اے زمات زل ٹکڑی بچیان میں سشلو حسنین میں اود دی ما با دا آواز اوری دلو بے با دا سرداری کونین آواز تم انتظار کولو یو معشوم بے اخکل کرلو بے با بی بی فاطمی سر ولار لگتے امباد براغ ما تبے ویلے ابو بکر صدیق ولید نہیں تلے آہا اے دغاری سور یارا ولی نزی اے دغاری سور یارا کمی خبری ادرولے ابو بکر صدیق پا جڑاش ما باورتویل یا رسول اللہ ستاد اخکل مبارک شنڈی او دو بی بی فاطمی سر خبر ادرولے ابو بکر صدیق چکل خلیفہ وقت شو ٹول صحابہ بناستو ابو بکر صدیق برا پاسی دلو علی مرتضی تبیویل اے علی کورتزی کنا ولی نظمہ یا امیر المؤمنین ولی نظمہ وی خطوڑان دی شو زبدر پسیما علی مرتضی ورطوی ابو بکر صدیقات بولی شاعت روانی پا جوان باندی زماخ کلی محبوب پیغمبر دا ٹھول نوڑان دکڑی تب زمان دا ٹھول نوڑان دے نو عزیزانو پا علی باندیم دروغ ہوئے پا ابو بکر صدیقم دروغ ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لارو اے علی تدنن لارشا کہ حسنین ودوی زماد خوان اخکل کا زماد طرف اخکل کا او پا اغزی ورطا شنڈکی دا چھ پا کمزی باندی بورتا امام الانبیاء شنڈکی خود لے پا اغزی ورطا شنڈکی دا اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
وأيضا قال الله تعالى وتبارك في موضع آخر ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرء مع من أحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام وأيضا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابي كالنجوم وصدق رسوله النبي الكريم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين چمی مینا خود پتا باندھ پیدا کڑا ترکما پہغورز پل رضا کڑا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه شوق سر درود شریف اللہ واجب القدر زبادر و معزز علماء کرام عوام و خواص داډیره مبارکه میشته او د دې میشتې متعلق د دنیا په مخ باندې یو لوی تاریخ هغه د لوی نبی حضرت نوح علی نبینا وعلیه الصلاۃ والسلام مخ ته پروت دی نوح علیہ الصلوۃ والسلام ته الله رب العزت په محرم الحرام کې د هغې کشتۍ ته نجات الله ورکو او په یو مکان معین باندې ودروله او هغه سواره کسان مومنان 80 کسان اتیا یا یو اتیا هغه کسان سره د ټولو حیواناتو راخته شو پیغمبرانو کې تمام پیغمبرانو کې سپینګره پیغمبر هغه حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام دی شب معراج باندې چې کله آقا مبارک تا د انبیاء دیدار حاصل شو د انبیاء دیدار هر نبی با
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا ادریدو اہلن سہلن مرحبا د مینې او محبت الفاظ بی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخ ته ډالۍ کول یو ځکه امام الانبیاء د خپل مسیر نه اوړي دریتا یو طرف ته یو سپینګیره شخصیت ناشته ګیره سپینا دا حضرت امام الانبیاء تاجدار حرم خاتم الرسل خاتم النبیین پلار د حسنینو نکد حسنینو مبارک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ڈڑی تکیگی جبرائیل علیہ السلام تپوس کی چاہتا لاڑے ددی منبر نیو آواز چتیگی اگا آواز دادے چے ایک شرانو دم شرانو عزت کوئی دا آواز دیز نخیج الحمدللہ اے زوانانو دس پنگیرو قدر کوئے دا آواز دی منبر نخیج ایک شرانو علماء دم شرانو عزت کوئی دا آواز دی منبر نخیج آغنن ثابتو ما امام الانبیاء میلاڑ لو یو سڑے پروتے ڈڑے والدہ گر مبارک سپینا دا جبرائیل امین تپوس کی اے دا اللہ حبیبا چاہتا زمان جدا شلی ورتوی شیخ الرسل حضرت نوح علیہ السلام تجدا شما ورتوی اے دا اللہ نبی سوجدا تول پیغمبران تا تولار دی تولی دی تلار و دا محبوب دا اخلاق نا قربان شما اے دا اہل سنت والجماعت عقیدی سرا تعلق لرن کو اوری قربان دا بوداگانو نشما قربان دا سپنگیرو نشما مبارک ورطا فرمائل اے زماد سفر مرگریا اے جبرائیل امینہ دا نوح علیہ السلام دے گرکی سپن اختڈیرو سپنگیرو قدر بکو کنا بکو ما تاسی تولیو چی بوداگان اسم خپیب لخپی تواف کئی زوانان خپیب لخپی تواف خود سپنگیرو برکت دے اللہ دے ماں دغیو عظیم صفتنا نہ محروم کئی چما تا اللہ ہر سپنگیرے پڑھ کے دا روا چی خدای پاک چی دیتا بدا پلار پا نظر گو رہی سپنگیری میں دیر خوخ دی بوداگان میں دیر خوخ دی او اللہ بو سر حساب نہ کئی بوداگانو سر سپنگیرو سر با اللہ حساب نہ کئی خواہ ولی بے نہ کئی او که کئی نو پٹ بے ور سر کئی او چی پٹی ور سر کئی سرد بوڑا والی بورتا اللہ بخن نصیب کئی انشاءاللہ نو بوڑاگان زمان دخگولی پیغمبر پا شب معراج کی منگتے ہو طریقہ او خودلا چی دا بوڑاگانو عزت بکوئی دا عزت آستے ہو خبر ہو کم بلا دا مشرانو قدر بکو خواہ ورایات ساتی دین منگل دی خلق را رسولے یو با پخپل معلوماتو بانی تکیان لگو دا مسج طول امت علماء ہوتا فقیرانہ مخی تقدم چھ پخپل علم بانی با تکیان لگو چھ دا زمان کمال دے واللہ العظیم دا کمال دا اگا خلق دے چھ ماتے صحیح او موضوعی روایات جدا کرل ماتے قوی حدیث دا ضعیف نہ جدا کو دا دغی اولیاء و علماء و برکاتو دا زمان کمال نہ دے نچنن پا دغی علماء و باندے منگا ہوتا سے اعتماد انکن دا امت تا روغا در رسیدو لارا بلا نشتا چھ منگ آقا تا او رسیگو لارا دادا چھ منگ دخپل علماء پا اقوال سوکو اعتماد اکو او دخپل علماء دا خبرو عزت و احترام پڑکی مساتو عمل ور باندے رہو نبی اب منگو تاسی انشاءاللہ کامیابی غرض میں دا دے رنو دا محرم الحرام پمیش کے ڈاکو میں تے خبر در واچو والا ذہن کے بیا کیے دے اسو چھ دا بوداگانو بسکو والنوح علیہ السلام تا اللہ رب العالمین پدے ایامو کے پدے مبارک اشپو کے نجات دا توفان نور کو
موسی علیہ السلام لوی نبی دی الله په دې میش کې هغه ته نجات ورکړي د فراعنونا او داغه عظیم دشمن فرعون د وخت چې ځان ته خدای ویلو الله هلاک کو د دې عظمت والا ډکه د عظمت نه او د برکت نه میاش منګو تاسو به د ټول تواریخ باندې نظر غورځو زمنګ د خپل پیغمبر علیه السلام دارور موسی علیه السلام د مشرانو د ادب خبره زته مخکې کوم چې نن سبا خلق وای مشران نه پويږي زم داس پنګيري چې د دوی دا تلیخ کول کم نو بیا به عزت او نشم ساتلې دی بزان سره د نسوارو دبلیا ځان سره نه راوړو د نسوارو ګوتې به بار پړو کې خودلا د جمعات به دومره عزت ساتلو د مشرانو با جمعات کې چې کوم دیو بلولا دا غي دی به دومره عزت او احترام ساتلو چې مونږ نن د قران شریف هغه سي عزت نشو ساتلې سپینګیرو با د جمعات خزلا بار پډیران نه غرزولې تاسو وای په ایمانی وای لاس سپینګیری دی وای جمعات کې زمون پرشونه نو خورې وي بروزي وي چې کم بروزه ډکه بد بوډا پوري ون خطلو هغه ډکه به د کور په نغری کې نه غرزولو هغه ډکه به واپس جمعات تر رسولو آی هاي خدایا هاي چې زاري دل بد قران هغه کسان سشو په خدای او رسول چې مين هغه نیکان سشو دران چې په جرګو کې ښکاری دل ګلونا هغه دوران سمون کې مشران سشو نن لاړ کشران مشران دی مشرانو پورے خندا کی هر لیول کی نظر واچوئے زمان نبی چې کله معراج دزی نوح علیہ السلام توڑان دی کی سرد دی چې د امام الانبیاء مرتبہ د تمام پیغمبرانو نه اوچت دا لیکن زمان نبی مات تعلیم را گئے اے زما امتی د بوډاګانو احترام کوا د سپینګیرو عزت ساتا قسم دې دو ورځې مشران دي والله زنانه بختوري دي والله بوډاګان بختور دي والله دا غوي عبادتونه بختور دي والله دا غوي نیمه کلمه عزیزانو نیمه کلمه ویلا لیکن پردے مالی پردے گنلو منگنن ټول قرآن شریف لولو پردے مال خپل گنو اگوی نیمه کلمه ویلا حتی کل بطین الفاظ ہیر شو لیکن د کلمی الفاظ خرسولنا منگنن قرآن شریف خرسو کنا خرسو ہائے مشران میں اس قرآن شریف راوالی زما مقتدیانو کې الحمدلله فخر پہ کو ما بلد دعا ورته کو دا سکلک نیولې سینې پر لکه ماشوم چې مور نیولې دوی سره زما دعا غواړي ما ادب والا انسان ډیر خوښ بے ادب انسان میں نه خوخي بے ادب انسان نه مدن نړ کې نفرت پروت ای قرآن شریف ذکر نفل باندې ولارم یاد جمعه تراشم د جمع ټیمه دا زما باز مقتدیان قرآن شریف دا ست طرف ور سینې پر جختونی کولی بے کېدی رونو دا قرآن شریف کلام د چا دی ټول یو اواز سره وای د چا دی کدا سے کاپی پرتی وی بلا کاپی نی پرتی مهونه اخبار خپل کړي هم د اخبار تاسو قیمتي کاپی خپل کړي نه قرآن شریف درد کله انسان ته ورسی ان خلق وی دا مولانا صاحب د آداب نه څه جوړ کړو زدا نوم چې دا اساس فرض دی یا واجب دی او زدا ټکه کوم چیرونو د دې بیا د بې انتها به کوم ځای ته رسیږي دلته یو ګناه یو په یو ده د یو نیکی یو په یو ده مکه مکرمه کې یو نیکی په یو ټول وای په یو نیکی په صدا په یو لاګ د ټول یو نیکی په صدا یو بے ادبی په صدا
وسو ده په 1 لاک ده. زه دا وایم چې هلته دې اشارتن بې ادبي وکړه، والله که ته پاکستان کې بې مانا یا په بنگلادیش افغانستان کې مانا یا په هندوستان او عراق کې مانا به بچ پاتې شوي، بچ په نه پاتې کېږي. بیا به ته دا تباهي ځان سره کور ته راوړې. درخواست مې دا دی چې ادب به کوو، هر ځای به کوو انشاءالله، د مسجد به کوو، د قرآن شریف به کوو. ما تاسو د شاه عبدالعزیز صاحب واقعه بیان کړو، دا ما د استادانو نه اورېدلې وه چې یو هندو او یو هندوی د قرآن شریف ادب وساتو، په سر باندې بره ونیول. الله ټول خاندان له څه نصیب کو؟ ایمان نصیب کو. شاه عبدالعزیز صاحب واقعه را نقل کړي. موږ او تاسې قرآن شریف ادب خلقو ته به نه ګورو، خپلو مشرانو ته به ګورو انشاءالله. یو مې دا خبره غرض دی. دویمه په دې محرم الحرام کې زمون خطبا حضرات په یوه خبره زور راوړي چې په دې کې اهل بیت شهیدان شوي. دا خبره کوي بار بار. نو زمونږ د دې مسلمانانو یو ذهن جوړ شوی او موږ ذهن کې یو ټکی بل پروت دی چې یوازې محبت د حسنینو هغه کافي دی نه، یوازې حسنین مبارکانو سره سره د ټولو صحابو محبت دا ایمان دی. دا زمونږ استاسې عقیده به جوړېږي انشاءالله، او عقیده مو دا داسې. دویم دا نن یو بله خبره درته کوم چې د تمامو صحابو ادب او احترام به ساتو انشاءالله، خصوصا د نبی علیه الصلاة والسلام د ټول اولاد او د ټول اولاد سره مینه دا د نجات ذریعه جوړه شوې ده او جوړه ده. تاسې به اوس وایي چې مولانا صاحب مونږ خو صرف او صرف د بیبي فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها واقعات اورو، د هغې د بچو اورو، د حضور پاک علیه الصلاة والسلام نور بچي نه و. دا خبره تاسو ته ما بار بار کړې چې د نبی علیه الصلاة والسلام ټول اولاد سره محبت د عشق په میدان کې په موږ او تاسو ټولو باندې فرض دی، د ایمان دپاره شرط دی. ایمان به زموږ اله کامل جوړیږي چې موږ د ښکلي پیغمبر ټول صحابه د هر چا نه محبوبین ځان ته وګڼو. ټول وایي الحمدلله او دی موږ ته انشاءالله. خصوصا اهل بیت مبارکان دا د نبی علیه السلام بچی دي، د دې به پوره خیال ساتو. د نبی علیه الصلاة والسلام یو لور ده زینب رضی الله تعالی عنها نامه ده. څه نامه یې ده؟ دا د نبی علیه الصلاة والسلام د خینې په زوی واده ده. د خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها په خورئی واده ده. ابوالعاص نامه یې ده. زه درته نن یوه نکته ښیم او هغه ده چې د نبی علیه الصلاة والسلام د صحابه کرامو سره د اهل بیتو سره به مینه ساتو انشاءالله، د زړه نه به ساتو. چا ور سره مینه ساتلی سره د کفره چې په دغه دور کې د نبی علیه السلام د لور سره مینه ساتلی سره د کفر سره د خراب عقیده خو مینه یې ساتلی، الله د هغې خلقو په ژبه باندې کلمه د توحید نصیب کړې ده. ما غرض دا دی. اوس تاسې به اوس وایي ځکه ما د زینب رضی الله عنها واقعه بیان کړې ده. الحمدلله نن یې صرف په دې محبت باندې یو خبره کوم چې د حضور پاک علیه الصلاة والسلام د بچو سره محبت یې ساتلی و. هغه ټوله واقعه پرېږدم کله چې بدر ته مشرکین مکه تلل نو زینب رضی الله عنها دا مؤمنه ده ځکه د په مکه کې ایمان راوړی په اولنو کالونو د نبی علیه السلام د نبوت کې چې کله یې خاوند تلو ابوالعاص نو دوی ورته ویل چې مزه اے ابوالعاص زمان داسې علایم ما کتلی دي زما پلار تب الله رب العالمین او ملګرو ته فتح او غلبه ورکوي. اے
زما لیکن ابو العاص تقریبا کتابونو وہ وجہ ذکر کری پدی وجہ لاڑو پدی وجہ لاڑو پدی وجہ لاڑو پدی وجہ لاڑو وما یو وجہ دا زما ډیر خوخه دا ابو العاص وما وجہ دا پدی وجہ باندې زما بدر تا دیخوا مشرکین مکہ زر کسان دی اسلحہ دا ورسرا اغی طرفنا اسلحہ نشتا خلق کم دی کزما د ترور خاون باندې غالب شدا کافران زبد خپل د ترور خاون ذمہواری واخلما الګ ګوره وجی شپږ وجه دینه وړاندې ذکر دي خو ماته کومه وجه ذکر کړه کم کې انتهایی د انتها د ادب و بس دی منبر نه به ان شاء الله هغه مسله وړاندې کیږي چې هغه کې انتها د سوي د ادب وی اے ابو العاص وی زما د تلو یو وجه داوا چې مشرکین مکه قوت کی دي او دیلا ایمان خو نه دی راوړی دا خو د مکی والاو په سابقه دین دی نو که زما سر او زما د ترور خاون او د زینب پلار مغلوب شي نو زبې سو کما نجات ورکما نو مام دا ومه وجه راواغسته دا مې ډېره خوښه ده لیکن محبت پروت دی بهرحال زینب رضی اللہ عنہ ډیره خپوا خلق لاړل سو ورځې بعد خبر راغی چې بدر کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا غلبه حاصل شوا بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کله بچش پشو الله رب العالمین تبیلا سن اونیول یا الہ العالمین خدای زما د پلار ملګرو ته غلبه ورکا او عزیزانو دعا قبلیږي بے د داسې مظلوم انسان دعا پلار تی نه جدا دی خویندې تی نه جدا دی دب دعا کوله یا الله زما پلار ته غلبه ورکا خبر راغی اے مکی والاو ستاسی مشران مړشو خلق را ورسیدل مکہ مکرمہ کے کور پہ کور باندی ماتم جوڑ دے زما خبر یو خاص خبری تے اشارہ دا اے عزیزانو دا نبی علیہ السلام بچو سربا مینا ساتو سبو سر ساتو گوری ورتا سرداری کونین میں دا بدر میدان کی غالب دے او اہل مکی والاو سرداران ملاڑل جہنم تا ارسیدل کور کور باندے تور جنڈ ولاڑ دا کور کور باندی دا غم صدر خور دے ابی جہل مردار شو عتب مردار شو شیب لاڑو ربی لاڑو ولید بن عتب لاڑو سنادی دی قریش لاڑل ختم شلوق کاغذ نرال خط نرال پسرمنو باندی لکلی پرچ ارال چه د بدر تکم خلق لاړو ټول مړ دي زینب رضی اللہ تعالی عنہ خاوندم تلیل زینب خپل بچو ته ګوري اے امیمه اے علی د زوی نامه د علی د لور نامه د امیمه ورتوی او بچیانو یتیمان شوی پلار مو زما خبر نه د منلې بی بی بار بار ویل الحمدللہ چې پلار می بچ دے زما د پلار ملګری بچ دی لیکن دی خوابی بچو تا قتل دی سر بس کوما دلتا خوز یکی تنہا پاتے شما نخود اتلو لار برابری گی نتلے شما او بچو تاسو سر بس کوما عاتقہ بنت عبد المطلب ترور د جناب محمد رسول اللہ ماتا زما د معشوقې د درود جواب په مینه باندې راکړي دنم اوچت आवाज سره راکړي خدای د آقا د نامینا د آقا مبارک د کلینا کو سونا هوا نه قربان شما خدای سوک چې ما سره زما د آقا ناما ولولی سره محبت سره ما ترا اوری الله
د لبیک ترانه معرفات کی یوزے نصیب کا بیا ہوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی علیہ السلام مبارک میں د بدر نروانی کی دلتا عزیزانو عجیب دردناک حالات تھی. خلق تپتو لگے دا چی زینب دیر خپدا عاتقہ دا عبداللہ سے بخور دا عاتقہ دا عبدالمطلف سے بلور دا عاتقہ مترور دا جناب رسول اللہ دا پمندر اغلا نہ خود خاندان غم ور سر دے نہ د بلچا غم ور سر دے د آقا لور تراغ للا کله چې پکو دروازه باندې دننه کیږي لفظ د حدیث دا دے دی کئی اخړلا عاتقہ پسمک پرے وتا زینب بنت رسول اللہ آغا مبارک ورترا منڈکڑا اے گرانی تروری اے گرانی تروری ولی پرے وطلے ورتوی بچی استاغم لیونی کڑی ماں اے بچی تچ خپوی مات پتدا زماورار جناب رسول اللہ ابم خپوی و بچی تا تراغ لما تا چا پیغام را رسولے دے چستا خاون لاڑو وفات تے چادر تدا سی ولی او تروری پخاون میں پروان نشتا دری وڑو وڑو بچو غم را سارا دے زمالو پٹ چالی دلے ندا مادر د حیا جون تیر کڑے دے اے گرانی ترورے غم دے خبر را سر دے سرداران د قریش لاڑلو اسی نچ زمالو پٹے تا سگلاس راوانچ اغیزان ترانیز دیکڑا اے بچی جانی خپکی گما زیر در باندی کوما د قریش 70 کسان ستا بابا جان زان سر قیدین بوتلی دی نخوتا تسوک سویلیشی نما تسوک سویلیشی نستا صادر تسوک قتلیشی نزما صادر تسوک قتلیشی اے بچی جانے جخت زان سر نیولے دا وہ بچی جانے خپکی گما وہ بچی جانے زیر می در ترولو ستا خاوندم اسیر او قیدی شوے دے زینب رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں دا اللہ دا شکر سجدہ ادا کرا زکارو شو چی موقع میں خاون تا ملو شو ایمان براوڑی انشاءاللہ ایمان براوڑی بچ شوے دے وی آو بچ دے ما تا خبر را گئے دیر سخت او بلا خبر تداو کم بچئی تو مخا پکے گا عن قریب دا دین بعد بلا خوشحالی را روانا عاتقہ رضی اللہ عنہ اغی حضور پاک علیہ السلام دا لور مینے ورسر اکڑا محبت ورسر اکڑو التا دا قیدینو فیصلہ کی گی زخوک دا واقعانا بینم زمان صرف پدی کی دو نکتو تا اشارہ دا اسا نکتر روانا دا التا اعلان کی گی قیدینو دا پارا فدی جمع کی او صحابو دا یو کس فدیہ لکا یو پا لسا باندے دیر کی خودلا لکا فدیہ لسوا وی دیبا سلب فدیہ راوڑی زور ورطا خی او آغا نادودی ورطا یدیگی چی دوی دا اللہ سمنگا حبشیتا دنیا گٹ دا رسول اللہ مبارک دا سمرہ تکلیف پورا سیدلو دوی لخپل زور خیو قیدینو بانی فدیہ سکڑلا زیت اکڑا ور باندے خبر مکی تلاڑو چی خپل کسان خلاصا ہوئی فدیہ را اولے گئی وفد دل ترا گئی چی وفد را گئی کنانا دا بلعاس رور دیں کور ترا گئی ورتو اے بابی جانی تا تا پتا دا چستا خاون بندی دے دا تجارت مال مشتدینا ابو العاص مالدار سڑے دے لیکن ٹول مال قرض دے داغی دخلاسی دو دا پارا دیر سپکار دی بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ پمنڈا لاڑلا یو دا کپڑی
جوڑا گوتی دو پاگی کی ہار پروتے سبا کی پروتے سبا کی پروتے یو ہار پا کی پروتے نن زما د یو مور چې دی ورځ باندې مونږ ورته دعا کړو په دې ورځ د دعا نه 2 غنټې 3 غنټې بعد وفات شو نن د هغه مور حرم مدرسې ته راغی د دې نه وړاندې بنگړي راغلیو د هغه مور الله چې د زینب رضی الله عنها په هار باندې کم اجر او ثواب الله ملو شو نن خدای زما هغه مور ته چې دای لومبي جمعه د په قبر کې الله رب العزت د دغه هار ثواب د روح ته کاملا ورسي امين بیا وای ورونو زکا چې ما داسې مین دې ډېر لیدلې وې دا یو مور وا چې د خپل ځان نه وړاندې د آقا مدرسه کې سودا کړې دا الله زبا نیما زبا مړم زبا پته لګینا کمزه کې بیم خو الله د دې اجر او ثواب الله تر قیامت پورې ورته جاری او ساری اوساتي اسی غرض کې دا خبره زما راغله زمن کې چې زنانه په سونه ډېر خپکیږي کنه خپکیږي زنانه په سونه خپکیږي خدای شان دې دا د زنانه او فطرت ته اسی خبر راغله په دې زمن کې بیا رانه پاتې نشي یو ځلې مور د مؤمنانو عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها هغه مبارک فرمایي یو ځل یو امیل راغی دا د زنانو د غاړکۍ امیل راغی وای محبوب مبارک په منبر باندې خطبه کې اعلان وکړو تقریر کې اعلان وکړو اے خلقانن بداهار اے زما صحابه کرامو نن بداهار نن بدا لاکټ د هغه چا الله استور کوما چې ما ته پټول خاندان کی ګران دي صحابه کرام او صحابيات وي زمون یقین راغه بی عائشہ رضی الله عنها فرمای زمام یقین راغه ما اعلان وریدو چې دغه هار به زماوي ار یو صحابي دا کول ذهن کې بتلرات لل چې دا هار با بی عائشہ ته ملاويږي ار یو بدا ټکه کولو لیکن آقا مبارک میرا روان دے گوری معشومان رالل امیمہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک راغللا حضور مبارک میں امیل روا غستلو امیمہ تی پغاڑ واچولو بے پغی کی انی اولا آس کی اے خلقا زما امیمہ ہو بہو زینب دا زما امیمہ ہو بہو زینب دا مات امیمہ دا زینب پشانت اخکاری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک ہوئی کل بچی امیمہ زمن کور ترالا دا معشوموا خود عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عمرم کم دے وی نور زنانو با غیق امیمہ نیولا زما دی د خدای په ذات قسم وی ما به امیمه په اوږو باندې کینولا من روافظ ته وایو چې خولې په قرار کړې خلونه بکواس مو وباسئ صحابه کرام په خپل منځ کې څومره مینه او محبت ساتي امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ خبره کې خبر رااله مدینه منورې ته مال وروړو سل اوخان ڈک راغلل سوخان راغلل وزما دی امت علماء تم درخواست اگا خبر میدان تکی کم کچ مینا دا کم کچ محبت دو صحابو یو بل امت توران دی کی عزیزانو سرداری کونین دا کل صحابی دا دا امت ماما امیری معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سل اوخان ڈک راغلل سل اوخان ڈک غنم بکی دی شاد بکی دی سلو خان نورم را روان دی بعض علماء لکلی 200 اخان برابر شو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں مسجد نبوی کی امامتوں کو منزیوں کو سب کی داسی گوری بیا ادری دو اے خلقا زلختی جگرو جناب رسول اللہ گورما خلقوی سو گوری اے امیر معاویہ سو گوری سو تلاش کوی
مبارک ورته او فرمایل سیدنا حسن ابن علی ګورما ټول مینې سره سبحان الله بیا وایي آغی خلق تا جواب ورکو منگا امیری معاویہ میں اعلان کی ننچ اغا خلق بکواس کی پا امیری معاویہ رضی اللہ عنہ باندے بدی خبری کی منگو یو خلبندی کی او کتا سے اغی پس خبری کوئے زدر تا قرآن سر قسم خرما زد اللہ پزاد قسم خرما چاچے دا امیری معاویہ چاچے دا علی مرتضی چاچے دا ابو بکر صدیق چاچے دا عثمانی ذنورین طول صحابہ خو پریگ دا وحشی رضی اللہ عنہ سوگا وحشی رضی اللہ عنہ بارکی چاس خبر اوکڑا بے دبی اوکڑا ز قسم خرم ایمان بے نصیب کی گی نا نبا نصیب کی گی بے امیری معاویہ اعلان کئی یا خلقہ زلخت جگر دا آقا گورم نسشو خبر اور ترا آگے ورتوی اے امیری معاویہ رضی اللہ عنہ اگا مکی مکرمی تتلے یا اللہ منگ ڈھول مکی مکرمی تبوزا امیری معاویہ میں دمن کئی امیری معاویہ میں چاسر اشپن کئی امیری معاویہ باچائے وقت تے دا مسلمانانو امیر المؤمنین دے شپچا سرن کئی چاہتی تپوسو کسترستو بانا رالی کم خاروانے گی ورتویز مکی مکرمیتا حسن ابن علی تزان رسوما وقربان دا صحابو دنبینی نشم اے اہل سنت والجماعت سرا تعلق لرنکو ورے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک میں روان دے چاورتویل استڑے دمو کاوی نانا وہ بلا اوخان ازان سر روان کا اوخان روان دی امیر معاویہ میں یو مقام ترسیگی تنعیم ورتوسوی سورتوی تنعیم ورتوی چدا تاسی وڑا عمروائی تاسی اجیان ورتسکم عمروائی وی دا عائشی رضی اللہ عنہ جماعتنا وڑا عمرہ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ بفرمائل وی خبر ادا دا چو عمرہ دا جعرانی نا اوشی کم زینا اوشی جورانا ذکر داغینا 70 انبیاء عمرہ کرے دا او خپل نبی علیہ السلام داغیزن احرام تڑلے خونین نچرا واپس شو داغیزن احرام اتڑلو دلتے کوئے دے دلتے صحابہ زخمین و شہیدان شو زور قبرستان شتا دے خوب بندے نزو اللہ پاک وروستے میں اللہ مجھے حاضری قبولے کی وہی چی تلاش پس کوی پلاس پا درشی اسنہ چی پا دریاب کی جوہر نشتا الحمدللہ کبزے کی میں چڑکی سر آگلی اللہ کا مقام ترسولیم زما خزر کی محبت دا صحابہ ہو دے دادا علمان دی اے عزیزانو محبوب مبارک میں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ٹول سر بمین ساتو گرے دادا غیر دینو یو سازش دے چھو امت تقسیم کرے پا ڈلو باندے یاد ساتھی دا صحابہ زو مثال بیانوم خدا میں کتاب کہنے دے لی دلے یو مثال بیانوم تاستا سادہ چھ دا عوام اور باندی پوشی زکا زما بیانات عوام دیر اوری الحمدللہ اللہ دی دو ٹول عمرونو کی مالونو کی کہ مسافر دیو کہ حاضرین دی اللہ دی کاروبار کی برکتو نواچے اللہ دی جند سکون والا نصیب کی نو عام خلق بیانات دیر اوری زیو سادہ مثال در کوم سادہ مثال دا صحابہ بارکی صحابہ کرام دا نبی علیہ السلام روحانی بچیان دی سشے دے ٹول وہی سشے دے روحانی بچیانی او دا بچی دا پلار سر دیر زیتا منوی بچے کوشک چمانا پلار خپا نشدہ بدبخت بچے وی چی پلار خپا کئی پلار بنا خپا کئی پلار لبا مینہ ورکوئی مین دو لبا مینہ ورکوئی دا چاچ وفات شوی اللہ دی قبرنو باندی سر زمانگا انوارات برکات را اووری خوش دا چاچ جواندی دی اللہ دی جواندی لری لوی نعمت دے عزیزانو زخپل خبرکم بیا بل طرف ترنا خبر اگدگم دی اخپل خبر باوکم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ او تمام صحابہ داد نبی علیہ السلام بچی دی سشے دے بچی دی خواہ بچوں کے ٹول زامن پلار تیو شانی
خو یو بچی سوي مشر وي کشرانو ته سوي د دې مشر بس ساتي او مشر ته سوي ته په دې کشرانو باندې سکے ټول وای سبکه ابو بکر مشر دی عمر مشر دی شان نه قربان شه علی مشر دی عثمان مشر دی خلفای راشدین دا مشران دي دا غوی عزت د نبی اسلام په دې کې ډېر دی چې دا مشران دي خو کشران هم د پلار نه جدا نه نو مشرانو کشرانو ته وای د مشرانو بس کوي سبا کوي په دې عاصو کوي واوري ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارکی اهل باطل وی کلا چې دی خلیفہ وقت شلو وی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بچو سره بغض شروع مونږ یو لعنت الله علی الکاذبین دروغ موای سرداری کونین می چې کله دنیا نه لاړ ابو بکر صدیق د حیا غر ده ابو بکر صدیق بانی د حیا ختم دا سرداری کونین کوټی نه بهر راغ او بکر صدیق لاندې لیدلو جاړي عثماني ذنورین راغ علی مرتضی راغ ورتوی تاخو منبر باندې مونږ تسلی را کولا تاخو منبر باندې مونږ تا د صبر خبرې کوله اوس ولې جاړې ورتوی دو خبرې می جړای اے اوریدونکو زما د بیان ووري دا د ابو بکر صدیق قول ده مستدرک را نقل کړي ده د احادیث لوی کتاب ده مبارک کتاب ده هغه کتاب کې ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں دو خبریں میں جڑے سو خبریں میں جڑی جواب راکے سو خبریں دو خبریں میں جڑی اے ابو بکر صدیقہ اے د نبی خلیلہ اگر دو خبری کمی ہوئی دی وی زمان کولے پیغمبر بچی دی جماعت نرا اوتلو زبے شاعت را روانو ما سبر را روانو شاعت برات لما ما بدروازه د فاطمی کی سورہ لی دلو چه د فاطمی پا دروازه کی سوک ولار علی پا دروازه کی سوک ولار دی ما بار ویل چه د علی پا دروازه کی سوک ولار دی چه رحمت للعالمین خپل کور پر خودلو خپل دروازه پر خودلا ما بد حیا د وجن لاندې لیدلو ما بول زما خیل دادی چې آقا مبارک می علی صاحب کر لاړلو ما به اولی دل دروازه به فورن کولو شو ما به د سرداری کونین د تبسم کلمات کله کله وخت راتللو د دو کونو سردار باواز کولو اے زما د زړه ټوکړي بچیان می سشلو حسنین می وددی ما بد آواز اوریدلو بے بد سرداری کونین آواز تم انتظار کولو یو معشوم بے خپل کرلو بے بی بی فاطمی سر ولاړ لگتے بعد براغ ما تبے ویل ابو بکر صدیق ولید نہیں تلے آہا اے دغاری سور یارا ولی نزی اے دغاری سور یارا کمی خبری ادرولے ابو بکر صدیق پا جڑاش ما باورت ویل یا رسول اللہ ستاد اخکل مبارک شنڈی او د بی بی فاطمی سر خبر ادرولے ایمان ابو بکر صدیق چکل خلیفہ وقت شو ٹول صحابہ بناستو ابو بکر صدیق برا پاسی دلو علی مرتضی تبیویل اے علی کورتزی کنا ولی نظما یا امیر المؤمنین ولی نظما وی خطوڑان دی شو زب در پسیما علی مرتضی ورتوی ابو بکر صدیقات بولی شاعت روانی پا جوان باندی زماخ کلی محبوب پیغمبر د ټولو نه وړاندې کړي ته به زموږ د ټولو نه وړاندې نو عزیزانو په علي باندې هم دروغ وی په ابو بکر صدیق هم دروغ وی ابو بکر صدیق رضی الله عنه لاړو اے علي ته دننه لاړ شه که حسنین ودوي
زما د خوانې ښکل کا زما د طرفه ښکل کا او په هغه ځای ورته شونډې کېږده چې په کوم ځای باندې به ورته امام الانبیا شونډې کېښودلې په هغه ځای ورته شونډې کېږده دا مینه ده که نه ده په ایمان یې ووایي یو ځل یې په اوږه باندې کېنوله الحمدلله تمام عقایدو کې مضبوطه عقیده د اهل سنت والجماعت الحمدلله موږ به جنت ته دا عقیده رسئ ان شاء الله موږ تمام صحابه کرام الحمدلله ثم الحمدلله موږ ته صحابه کرام د کل جهان نه خواږه دي صحابه خو صحابه دي محبوب مبارک صلی الله علیه وسلم د صحابه سره مینه کړې ده موږ به ورسره مینه کوو د نبی علیہ السلام صحابه د کشرانو سره مینه کړي نو خبره مې د علي صاحب کوله علي کرم الله وجهه ورته وایي ویا ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته تکلیف مه کوه ته هر سهار داسې راځې وایي او یو ځل بیبي فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها مبارکه ولاړه وه علي صاحب بهر چېرته تللی حسن ابن علي د خپل پلار تلاش کې راووتو بهر چې بهر راووتو نو ابوبکر صدیق صاحب ولاړو بچیه کم خوا په منډه روانې اے کاکا جی پلار مې د کور راوتلې پلار مې ګورما کم طرف ته ځي بچوړیا ورته وی بابا جانا په دې لار ورځما نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو سه مبارک پوګه باندې کېنولو و بچی استا په ځای به زه منډې واما ته زما پوګه کېنه ورته وی نه زه خپله منډې والی شمه ورته وی ای بچوړیا ما نبی علیہ السلام لیدلی په یو اوږه باندې ته ناست وې په بله اوږه باندې حسین ناست و که احسان را سره کې هغه رور دې م راوله ابه په اوږه باندې کښېنم دې طرف ته به ګوري تا به په اوږه کښېنم دې طرف ته به ګورې کدی خوا علی صاحب وی ته به پیدا کې کدی خوا علی صاحب په نظر راشي حسین به پیدا کې دا مینه ده که نه ده نو مشرانو ته پلار څه وایي په کشرانو به څه کوئ شفقت به کوئ او کشرانو ته څه وایي هلکه یو سړی راغی یاره ستا مشر زوی منم خو کشر دې نه منم پلار له به دا سړی محبوبي دوست به ورته ووایي ملګری به ورته ووایي لکه زما بچو کې ستا څه کار دی پکې فرق کې چې دا منو او دا نه منم نو موږ روافظو ته وایو چې دې په دا خبرې مه کوئ تاسې خو به وایي چې به مینه حاصله کړو جهنم ته به ورسېږئ د نبی علیہ السلام بچو کې داغ نشته الحمدلله ټول صحابه بې داغ دي ټول وایي ټول صحابه او رضی الله عنهم ورضوا عنه رب ته راضي دی زما او ستا څه کار دی چې د یار د معشوقې په مخونو کې داغونه لټو کار مو څه دی ټول جنت ته تلي یو ځلې باقر د حسین زوی دی باقر د چا زوی دی امام باقر رحمه الله دا د حسین ابن علي زوی دی عزیزانو امیر معاویه رضی الله عنه مدینه طیبه ته راغی چانه تپوس وکړو ماشوم چېرته دی باقر امام باقر رحمه الله د هغې تپوس وکړو وایي د دې ډېر لږ عمر و وایي هغه دی چې بچی څه دي خوښ دي اهل بیت ګوره ډېر په مالدار دی ګورې کم باچا چې زکات غواړي دا باچا نه دی سید نه دی ګوره دې خپل معامله وګوري دې کې ملاوټ دی دې څه شی دی سیدان زکات چېرته اخلي سیدان دا الله پیدا کړي مالدار دي باقر رحمه الله ورته وخاندل معشوم دی وایي نه زما خو څه نه لګي وایي بچیا په دې اسونو کې یو اس باندې لاس کېده او زموږ کور کې خو اس شته دی یو اس باندې زموږ ضرورت پوره کېږي هغې تبسم وکړو وایي د داسې چا په هغې کې تربیت شوی چې دومره په مینه باندې مالداره دی چې د جهان چا ته محتاج نه دی بیا ورته وایي بچیه دا اس مې تا دپاره ډېر خوښ دی او ورته وایي نه دا د بیت المال اسونه دي بیت المال ته وسپاره موږ د بیت المال او د شک والا مال ناخلو الله دې رحم وکړي امام باقر رحمه الله امیر معاویه رضی الله عنه ته روټۍ برابر کړه ماشوم دی وجود ته زموږ میلمه ښه داسې روټۍ ورته برابر کړه ورته وایي چې دا خو
لیلی خلق نشي برابرولې ستاسو کور کې لکه سامان ډېر دی وای او زمونږ د نیکه بابا سنت داو چې کله به میلمه راغی د هماغې برابر به الله انتظام برابرولو یعنی ته خلیفه وقت ستا دپاره الله ښه انتظام برابر کو سل اوښانې ورته پرېښودل چې دا واخله او په ځان یې ولګوئ هغې ورته ویلې دا بیت المال کې ولګوه زمونږ په کار نه دي حسن ابن علي ته تنعیم کی مال ور اسپارلو امیر معاویه رضی الله عنه بچی دا والی او دا تاسو تقسیم کړي هغه ورته ویلې ډیره خدا الله دې تاسو سره احسان وکړي چې کله ودرېدلو حسن ابن علي رضی الله عنهما اعلان وکړو اے خلق راشي د امیر معاویه رضی الله عنه ستاسو د حق ادا کولو لپاره ما تاسو مشوري راکړه او دا ټول په خپلو کې تقسیم کړي عزیزانو صحابه په خپل منځ کې داسې دي زر اعظم خبرې دې دیتا چې درخواست مې دا دی صحابه مبارک به تاسو ګستاخي نه د چا اورئ ځکه د نیټ دور دی او تاسو ټولو سره موبایل دي دا خبره ځکه کوم ضروري ده تاسو به نیټ کې اورئ یو روافظ مولا به لګئ او هغه به د امیر معاویه صاحب باره کې ګستاخانه الفاظ ووایي ته به دا خو نعوذ بالله من ذلک د خو زیاتې کړی نو په ځای د منځونو او د روجو به ټول جهنم ته لاړ شي ګورئ امیر معاویه صحابه کرام اهل بیت دا ټول موږ ته څه شی دی محترم دي د هر چا نه ته معزز دي درخواست مې داو زینب رضی الله تعالی عنها مبارکي هار را ولېږلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوچت کو اے صحابو کنانه هار راوړې خدا خو زما د بیبي هار دی دا د زینب د واده هار دی دا ورته مور ورکړو که ستاسې خوښه وي صحابو ستاسې حق دی که دا ما ته واپس کوئ زه به د خپل مال نه حصه درکم او دا به زه واپس زینب ته ولېږم نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه خو صحابه دي هغوی په مال څه کوي په غنیمت څه کوي و یا رسول الله دا خو لا هار دی موږ د هر څه نه قرباني ستا په بچو باندې هار واپس لاړو زینب رضی الله عنها ته د ابوالعاص خبرې وشوې چې زما لور به راولې ځان سره بیا هغه په دویم ځل باندې قافله ګیریږي د شام نه را روانه وه ابوالعاص بیا د شپې څه کسان وتښتېدل او دی مدینې طیبې ته راغی د زینب په کور کې پناه واغسته زینب ته ویل ای د ترور لوري ګوري د الفاظ دا دي د حدیثو د ترور لوري مال پناه راکا امن راکا نو دا مسله ده چې یو مؤمن کافر ته امن ورکړي نو بیا ورباندې ستا د تجاوز حق نشته چې کله ورته شپه ورکړه سار چې کله صحابه په جمع ودرېدل نو زینب رضی الله عنها आवाज ولګولو چې صحابه نبی علیہ السلام قرت شو خاموش شو یا قیده کې کېناستل نو زینب आवाज وکړو اے مدینی والا اورئ ما خپل خاوند ابوالعاص ما د خپل ترور زوی ابوالعاص ته نجات او امان ورکړی دی سردار کونین سلام وګرځولو مخراتاو کو اے صحابه کرامو تاسو یو اعلان ووریدو ټول صحابه یا رسول الله مونږ ووریدو و امام دا اعلان اوس ووریدو ما ته پته نشته چې زما د لور په کور کې چا امان غوښتی اے بچ اے صحابه کرامو چې زما بچی چاته نجات ورکړی دی امن ورکړی دی اے زما بچ صحابه کرامو زما د بچو امن زما امن دی تاسې له منظور دی که نه ټول صحابه وی لبیک و سعدیک یا رسول الله موږ ته منظور دی نبی علیہ السلام راوغوښته ابوالعاص ته وی ابوالعاص دا څرنګه چل کړو کور ته لاړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کور ته ورغی لور سره ناست دی ورته وی چې لوري تاله پته ده چې دی لا زمونږ په دین نه دی راغلی وی او نو دې سره ستا ګوره یو ځای کېدل نشته ستاسې نکاح فسخه شوې ده ختمه شوې ده نو دې سره به ستا نور تعلق نه وي هغوی بابا جانه ماله پته ده په ده کې دومره حیا ده چې راغلی ټوله شپه مخ دې دروازې ته او ما ته یې لیدلي نه دي قسم به خدای درون سړی دروني ملګرو ته یم درون سړی الله درون پیدا کړی وی ابوالعاص ټوله شپه دیوال ته مخ اړولی و ستړی و ما ته یې نه دي لیدلي ابوالعاص نبی علیہ السلام مسجد نبوي ته بوتل کېنولې ابوالعاصه زما مقصد په دې کې یوه نکته ده هغه نکته دا ده چې یوې ښځې
چې د نبی علیہ السلام د لور عزت ساتلو هغه الله جنت ته بوتلا. هغه څوک و؟ ابو العاص رضی الله عنه لاړو کور ته او لور ته وویل د نبی علیہ السلام چې ته زما د ورور سره مدینه طیبه ته لاړه شه. هغې تیاری شروع کړو. مکه کې خبر خور شو چې د نبی علیہ السلام لور ځي. حبار او د دې نور ملګري رالل کېناستل. لاره کې تنعیم سره یو لاره وه، هغې ونیوله چې لور د پیغمبر به راځي، لیکن په دې ورځ دا را ونه وتله. هنده ورته راغله. څوک ورته راغله؟ زما دقه مقصد دی، هنده ورته راغله. ورته وی ای زینب چیرته ځي؟ ورته وی زه ځمه، اوس خو فی الحال زما د تلو اراده شته دی نه، او که زما پلار ته به ځمه. ورته وی ای زینب ځمه، ستا د کور ټول ضروریات زه پوره کومه. ستا چې څومره ضروریات وي د پلار د کور نه غواړې ابه ټول زه پوره کړمه، خو ای زینب ته ځمه. ما ته ډېره ګرانه یې. هنده ورته وایي. زینب وی ما لاندې لیدله. هنده ما ته وی ای زینب ای د امیمه مورې ولې لاندې ګورې؟ ما ته وګوره. پلار که مړ دی زما په بدر کې مړ دی، تره که مړ دی زما په بدر کې مړ دی، ورور که مړ دی زما په بدر کې مړ دی، که د تره زوی مړ دی زما په بدر کې مړ دی. چې زه تا ته غوسه کېږم نه د بل چا در سره څه کار دی؟ ځان ته یې رانږدې کړه. بچې مه خفه کېږه، زه درته څه نه ویم. زما پلار لاړو، ستا د پلار د لاسه مړ شو. زما ورور لاړو، ستا د پلار د لاسه مړ شو. زما ولید ورور لاړو، زما تره لاړو، ستا د پلار د لاسه مړه دي. مړه دي خپل کار به کوي. ښځو د سړو په کار کې څه کار دی؟ بچې جانې ته مه ځه او تا پسې به زه ډېره خفه کېږم. ګورئ زما غرض دا دی. مکه فتح شوه، دقې نکتې ته اوس رالم. مکه څه شوه؟ فتح شوه. نبی علیہ السلام لا خلق راځي، خو نبی علیہ السلام غوږ ایښودلی د هندي آواز رانغی. د چا آواز رانغی؟ چا ورته ویل یا رسول الله هند راغله. هند پرده کې راغله، پردې صادرې داسې ونیولو، داسې صادر نیولی دی. ورته وی یا رسول الله په دې صادر باندې لاس ولګوه، یو طرف ما سره دی او بل طرف به تا سره یې. د هندې په ایمان باندې رسول الله مبارک خوشحاله دی. چا ورته ویل یا رسول الله تا بار بار هند ولې غوښتله؟ وی هندي زما د لور ادب او احترام کړو، ما ته الله رب العالمین د ده د ایمان زیری غوږ ته رارسولی و. بس خبره دا ده چې د رسول الله د لور سره مینه یې وکړه. هندا پلار مشرک لاړو دنیا نه، رور مشرک لاړو دنیا نه، تر مشرک لاړو دنیا نه، لیکن هغه هندا چې د رسول الله د لور سره مینه کړې وه، ځان ته نږدې کړې وه، هغه الله جنت ته ورسوله. مینه به کو د اهل بیت سره که نه؟ نو اهل بیت یوازې د حسن او د حسین بچي نه دي. اهل بیت د رسول الله ټولې لورګانې دي، د رسول الله مبارک ټولې بیبیانې دي. د ټولو سره به انشاء الله څه ساتو؟ څه به ساتو؟ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. ورونو تاسې ټولو مسافرو ته دا بیان دی زما ورسیږي، تاسې ته زما او ستاسې تعلق هغه د الله جل جلاله د دین په بنا رشته ده. ښه نه مې د تره زامن یې، نه مو ستاسې د ترور زه یم، نه مې تاسې د ترور زامن یې، نه مو د ماما زه یم. موږ او تاسې یوه رشته ده چې لا اله یاد ساتئ. غم به م خپل غم ګڼم، خوشحالي به م خپله خوشحالي ګڼم انشاءالله. نو زمونږ د دې مدرسې رکن اعظمه چې د دې مدرسې انتهایي مینه یې کړې وه، محبت یې کړی او هغه دا الله ګواه دی چې د هغې پیسې بشپه دلته کړي، خو سرسري والا ته رسېدلي دي. هغه پیسې ما په حج نه دي لګولي. ګورې تاسو سوال درته کوم ورونو، قسم په خدای که د حج پیسې ستاسې چاندي پیسې زه په حج لګوم،
زما بچی باندې مستاسه پیسې نه دي لګېدلې سوال درته کوم لکه دا مراولې نن هغه هسپتال ته تلو او د هغې مؤمنې مور ورور هغه دپاره پیسې را لېږلې وې چې دا بچی دې زما پیسو باندې ټسټونه وکړي نو یو سوال دا دی چې د هغې نن ټسټونه دي دعا خطبه کې وغواړئ چې الله یې ټسټونه صفا راولي نو یو مې ستاسې پیسې په زوی نه دي لګېدلې الله دې نه لګوي ما په حج نه دي لګولي الله دې نه لګوي او هغه پیسې د هغې مور د بنګړو په دې لنټر او په دې باندې تاسو وګورئ تقریبا 45 लाख روپو دا آبادي زمونږ شوې ده د کې اهم کردار د دغې مورو دغه مور لاړه مونږ سره د هغې بې یو ځای کېدل به انشاءالله ستاسو زمونږ د حشر په میدان وي نو ما یو خبره تاسو ته کړې وه زه به د مدرسې رکن ته په دې منبر باندې د مرګ نه بعد هغه حسنات ذکر کوم نو تاسو ته ویم چې د ژوند نه بعد حسنات پرېږدئ نیکۍ نه پرېږدئ ځان نه داسې یو کردار پرېږده چې سبا زه ځمه چې څوک خو مې یاد وساتي الله دې زمونږ استاسې مشرانو قبرونه منور معطر کړي زمونږ دغه مور الله د جنتونو په سفر باندې زمونږ استاسو د ټولو والدینو سره مزینه او منوره وګرځئ د دې جامعې چې څومره اراکین تیر شوي وفات شوي که هغه د 10 روپو موږ سره چانده کړو که هغه د 1 روپۍ که هغه موږ سره بیلچه اوچته کړې وه مړه کاغذ ځان ته رانږدې کړی مو د بچي مینې را کړې او نن قبرونو کې پراته دي الله قبرونه منور معطر کړي بعضې ځوانان دلته داسې دي چې د چا د برکته دا دوباره تعمیر شوی دا د هغوی اوښکې وې د هغوی بچي اوس نشته د هغوی مینه وه خو د هغوی بچي نشته الله صالحه زامن ورکړي ډېر زامن ورکړي الله هغه سپینګیري هغه ځوانان هغه مینه او محبت والا زړونه چې ما فقیر سره مینه کوي او زه دوی سره مینه کوم خدای زما په زړه کې دوی له الله بېادبه کلمات مه راولي او تاسې ګواه اوسئ انشاءالله نه به مې کړي زه د هر یو مشر د هغې ځان ته جزي ما ته زړه کې مینه پرته ده زه هم د کې دا ښه صفت دی د کې دا ښه صفت دی د چا بد صفات مه بیانوئ د دې خپلې مور صفت زه ځکه بیانوم چې د مدرسې سره انتهایي مینه وه خلوص و الله دې دغه رکنیت د نبی علیه السلام د ملاوېدو ذریعه وګرځئ کومې زنانه چې دې جامعې ته سونې ورکړي پیسې ورکړي سړو ورکړي مسافرو ورکړي الله په دواړه جهانه بدلی ورنصیب کړي رب العالمین زمونږ او د دوی مشران نیکان صالحان کې د دوی عمرونو کې برکت واچي کشران مو الله دینداره کې بدعات او شرکیات او رسومات نه مو ساتي الله زما بچی ته او د دې بیمارانو ته الله روغ صحت ور نصیب کړي الله کریم د دې او زمونږ د ټولو قرضونه خلاص کړي الہ العالمین تا ډېر لوی احسان وکړو چې زما د دې مور بنګړي دی یو او د هغې هار تقریبا زما په خپل خیال سره د بګړو د هار ډېر زیات تقریبا د 6 روپو هار دی الله کریمه خدای موږ مخکې جمعه باندې اظهار کړو که نوم کړی چې 4.5 لکه روپۍ د مدرسې قرضه ده خو نه قرضه به الله خلاصوي دا په دې پلستر باندې لګوو سي انشاءالله الہ العالمین زما پیسې او د دوی پیسې یو شانې قبول کړي الله بل درخواست مې دا دی ورونو چې زما د مدرسې د وړو انتظام بس لږ سس روان دی الله ته علم دی تر دې ټیمه پورې بس الله دې قبول او منظور کړي ما نه دي لګولي هم ستاسې پیسې دي تاسې به ما ته راکړي یا د کپړو دپاره یا زما د بچو دپاره هغه پیسې تر دې ټیمه پورې را ورسېدلې نور الله ته علم دی نو دعا وکړي چې الله د وړو انتظام برابر کړي الله د تنخواګانو انتظام برابر کړي الله هغه پیسې ورته قبول کړي خدایا چې ستا خوښي الله د عبدالرحمن بن عوف والا پیسې ورته قبول کړه عبدالرحمن بن عوف خو نشته الله خو د هغې د پاک تجارت والا د هغسې تاجرانو پیسې د مدرسې ته قبول کړه الله د سودخورو د ظالمانو د بدماشانو الله د دې پیسو نه زمونږ جامعه محفوظه وساتي الله د مخلصینو کاملینو د هغه خلقو چې ریا پکې نه وي کبر پکې نه وي غرور پکې نه وي د هغې خلقو پیسې ورته قبول کړي الہ العالمین زمونږ د ټولو مشرانو قبرونه منور معطر کړي څومره بیماران دي الله زنانه دي مردانه دي مشران دي کشران دي سره زمونږ د بچي ټول ته روغ صحت ور نصیب کړي آخر وخت کې مو دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله